د کندز ملي راډیو تلویزیون امیر په مشرۍ نن دوشنبه د ملي رسنۍ د نشراتي او تخنیکي کارکوونکو ترمنځ میاشتنۍ ګډه ناسته ترسره شوه. په دغه ګډه ناسته کې د یادې رسنۍ د تېرې میاشتې پر فعاليتونو، لاسته راوړنو، ننکونو او راتلونکو پلانونو هر اړخیزې خبرې وشوې. د نوموړې رسنۍ امیر ښاغلي شجاعت الله خادم د دغې ملي رسنۍ تېر فعالیتونه وستایل او زیاته کړه چې لا به د ولس غوښتنو د حکومت لاسته راوړنو ته په ښه بڼه انعکاس ورکړي. هغه همدارنګه د یادې رسنۍ له خبریالانو وغوښتل ترڅو د خپرونو د ثبت او نشر پر مهال لا ډېر اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو ته پاملرنه وکړي. د یادولو ده چې د کندز ملي راډیو تلویزیون په تېرو شاوخوا 3 کلونو کې توانېدلی چې د خپلو راپورونو، مستندونو او بېلابېلو خپرونو په خپرولو سره د ولس او حکومت ترمنځ شته اړیکه لا ټینګه او غښتلې کړي.